یو خور ډېر ناشنا سوال کړی دی وایي زما خاوند اکثر وخت په باتروم کې ناست دا ځان له یو بیماري ده اوس یو سړی بیماري باتروم کې ډېر وخت ناست دي که څه شته تاسو ته یو سړی بیمار دی ډېر وخت په باتروم کې ناست ګېډه خرابه ده بل مشکل دی دې کې اوس حرج نشته خو نه دا خور څه وایي وایي زما خاوند ډېر وخت په باتروم کې ناست او موبایل ګوري باتروم کې بل مصیبت د دې سره او سیګریټ هم څکي باتروم کې سیګریټ څکي دا ګورې دا نشه ییز نه دي دا نسواریان او سیګریټیان دوی چې سیګریټ نه څکلی دوی چې نسوارو چونډۍ نه لګولې د دوی مچازي هم نه کېږي ګورې دوی دې سره بیا عادت شي نو اکثر که تاسو خیال کړی دی لارو باندې چې رقم باترومونه راځي په غټ سفر کې سړی ځي یا د جومات ته باترومونه چې یو نو ته ورننوځي سیګریټ پکې پراته وي نو دغه ځای کې به دا ځوان ناستي سیګریټ څکه بیا موبایل هم ګوري او ګیمونه پکې کوي دې موبایل هم کم ځای ته ورسولو یو سړی باتروم کې ناستی و فیسبوک ګوري یا موبایل واټساپ یې کولاو کړی دی میسیج جواب هم ورکوي او دی دلته ناست دی قضای حاجت باندې نو وایي دې سړي ته څه ویل پکار دي ویل خو دا پکار دي جواب کوي چې الله دې هغه ته هدایت وکړي او د دې کار نه دې الله منع کړي په باتروم کې داسې وخت تېرول او بیا هلته موبایل کته او سیګریټ څکه او دا سیګریټ بیا ځان له حرام دي دا د مسلمان شان نه دی نو د دې کار ناروا دی د یو څو خبرو د لاسه یوه باترومونو کې خلک تشي میچازي ډکې میچازي کوي نو یره پکې دی چې سړی پکې ډېر وخت ناست یره پکې دا ده چې کیدای شي د بدن ګنده شي یا یې کپړې ګنده شي نو د دې د ساتلو دپاره به ته زر تر زره د باتروم نه راوځي دویم دلته شیطانان را جمع کیږي د زید بن ارقم رضی الله عنه حدیث دی امام ابو داود راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان هذه الحشوش محتضره دا د اودسمات د زینب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا د شیطانانو نه ډک دي وایي شیطانان پلیت خلک دي که نه نو پلیت په دې پلیتو ځایونو کې را جمع کېږي نو ته څنګه د دومره شیطانانو په منځ کې ناست یې ښه په ارام ډډۍ لګولې دریم دا ډېره اهمه وجه ده دا ډېر وخت چې باتروم کې ناست دی عورت ښکاري که نه ښکاري تاسو ته ښکاري عورت لکه دی کوي زه تشې مچازي کوم ډکې مچازي کوم خو یو وخت یې ویې کړي که نه بیا خو داسې ناست دی موبایل کې ګوتې وایي سیګریټ څکي او مزه یې ورکړې ده او ناست نو د ده عورت ښکاري